السلام علیکم ګلونو قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست. نن ورځ به د پریپوزیسیونن په اړه باندې په جرمني یا الماني ژبه کې همدا درس ولرو. پریپوزیسیونن یا تړونکي حروف یا توري هغه تړونکي دي کوم چې نومونه، ضمایر یا اصطلاحات د نورو ورډز یا لغاتونو یا حروفونو سره او یا هم د سنټنسز یا جملو سره تړي. نو دلته به نن ولرو چې کوم پریپوزیسیونن په اکوزاتیف کې دي، کوم په داتیف کې دي او کوم ویکسل پریپوزیسیون دي چې هغه تغییریدونکي دي. صحیح؟ نو دلته همغه پریپوزیسیونن یا پریپوزیشن په انګلیش کې ورته ویل کېږي یا تړونکي به ولرو چې هغه په داتیف پورې مربوط وي. دلته به ولرو د داتیف، دلته به ولرو کوم چې د داتیف مربوط وي، او همدلته به ولرو کوم چې د اکوزاتیف مربوط وي. صحیح؟ او همدلته به ولرو چې هغه ویکسل پریپوزیسیونن وي. صحیح؟ همغه تغییریدونکي وي. کله وخت په داتیف پورې مربوط کېږي او ځینې وخت په اکوزاتیف کې. هغه د دوی د حالت پورې اړه لري. مثلا کوم هغه د تغییریدلو په حالت کې وو نو هغه په اکوزاتیف پورې مربوط کېږي، او کوم یو پوزیشن کې وو هغه ځای کې موقعیت لرو هغه د داتیف مربوط کېږي. صحیح؟ دلته اکوزاتیف لرو، همدلته به داتیف ولرو او همدلته به ویکسل پریپوزیسیون ولرو. ویکسل پریپوزیسیون به ولرو، اما هغه یعنی تغییریدونکي پریپوزیسیونن دي کوم چې کله په داتیف پورې مربوط وي او کله هم په اکوزاتیف پورې مربوط وي. هغه د دوی ته حالت پورې اړه لري لکه څنګه چې مخکې وویل. صحیح؟ همدلته د داتیف چې کومه مربوط وي پریپوزیسیونن هغه لرو. دلته اب یعنی فرام یا له همدې تاریخه، له همدې ځایه، له همدې ساعته، همغه اب ده. صحیح؟ بیا لرو اوس. اوس هم له کارول کېږي، یعنی معنا یې له ده، یعنی له اوس افغانستان، اوس د ترکیې، اوس هر څه چې کاروي همغه هم یعنی له. بیا لرو بای یعنی محال ته وي، مثلا بای. ناخ یعنی ته، ناخ ته یعنی زه چیرته ځم. بیا لرو اوسه یعنی د باندې. زایت هم یعنی وخته، له همدې وخته. زایت یعنی له 2012 نه زایت د هغه وخت نه. بیا فون همدام د له معنا ورکوي، او میټ سره، میټ یعنی ورسره، همدام پریپوزیسیون د داتیف پورې مربوطه، او آخري هم تسو یعنی هم ته. صحیح؟ د همدې ټولو پریپوزیسیونو که په داتیف پورې مربوط وي که د اکوزاتیف مربوط وي د هر یو ځانګړې تشریح سره به هغه په نورو درسونو کې تشریح کړو. هلته یې لا ښه زده کولی شئ. همدلته یې په خلاص شکل سره درته تشریح کوم. اوس راځو اکوزاتیف ته چې کوم پریپوزیسیونن یا تړونکي همغه د اکوزاتیف پورې مربوط کېږي. اکوزاتیف یعنی هغه یعنی د حرکت یا موومنټ په حالت کې وي. همغه داتیف په موقعیت کې همغه ځای پر ځای وي. اکوزاتیف هغه یعنی د حرکت په حالت کې وي، یعنی تغییر کوي. صحیح؟ اوس په اکوزاتیف کې لرو بیس یعنی تر همدې وخته، بیس. بیا لرو فو یعنی لپاره د پریپوزیسیون هم د اکوزاتیف مربوطه، یعنی له توسط، طریقه، له لارې. بیا لرو گیگن پر ضد، گیگن یعنی ضد. بیا لرو اونا یعنی بغیر، اونا بغیر. او بیا هم لرو اوم
یعنی هماغه هم د وخت لپاره چې هم کاروو یعنی له همدې وخت نه. نو همدا دی د داتیف پریپوزیسیونن او د اکوزاتیف پریپوزیسیونن. اوس همدلته راځو چې هماغه د دوی ترمنځ مشترک یعنی کارول کېږي هماغه تغییرېدونکي وي. ځینې وخت د اکوزاتیف مربوط کېږي، ځینې وخت د داتیف مربوط کېږي. هغو ته ویکسل پریپوزیسیونن یعنی تغییرېدونکی ویکسل تغییرولو ته ویل کېږي، تغییرېدونکي پریپوزیسیون یا تړونکي. نو همدلته به ولرو ان مثلا د کوټې داخل فوه یعنی مخکې، بیا لرو اوبه یعنی په اړه په باره، همدارنګه نیبن یعنی نږدې همجوار، بیا لرو سویشن یعنی په مابین، سویشن په مابین، هینټه یعنی شاته، بیا اونټه یعنی لاندې، اوف یعنی اون یا اون تو یعنی برسیره په میز پر سر مثلا یو قلم هر څه وي. او اخیری هم لرو ان. همدا ویکسل پریپوزیسیون دی. نو که په خلاص شکل سره وایم همدا د داتیف پریپوزیسیون دی، همدا د اکوزاتیف پریپوزیسیون دی یا تړونکی دی. همدارنګه په مابین کې چې دی همدا د ویکسل پریپوزیسیون دی. ویکسل پریپوزیسیون یا تغییرېدونکی پریپوزیسیون یا تړونکی هماغه توري صحیح، هماغه په همدې ترتیب زده کړئ. نو پریپوزیسیون ډیر مهم دی، هر ځای کارول کېږي. نو په همدې خاطر مو وپتېیله چې تاسو ته یې په ډیر خلاص او ښه شکل سره تشریح کړو. همدا درس وګورئ، بار بار یې وګورئ چې څو همدا د پریپوزیسیون ستونزه مو حل شي. نو همدا درس به درسره ډیره مرسته وکوي که چېرته همداسې ټول هره برخه په همدې ترتیب سره زده کړئ. نو په ډیر اساني شکل سره تاسو کولی شئ چې په راتلونکي درسونو کې همدارنګه دا ستونزه حل وي او کومه ستونزه بیا په نورو برخو کې ونه لرئ. نو دا ډیره په خلاص شکل سره مو درته تشریح کړل. نو همدا ښه زده کړئ. په یو ځل لیدلو که نسئ زده، دویم ځل یې وګورئ، انشاءالله درته ډیر اسانه ده، په ډیر خلاص شکل مو تشریح کړی. نو درته به مشکل په راتلونکي درسونو کې نه وي. د پریپوزیسیون په اړه مو بل درس هم په یوټیوب چینل کې موجود ده، حتی 2-3 درسونه موجود دي، کولی شئ چې هغه درسونه هم وګورئ. او لطفا کله چې درس ختمیږي تر پایه پورې ګورئ، د هغو نه وروسته یو کمنټ یو څه کوئ چې زه وپوهیږم چې تاسو درس صحیح زده کړی ده، کومه ستونزه لرئ هغه هم کمنټ کې لیکلی شئ. نو تر بیا درس پورې ښې چارې، ښه وختونه، د الله په امان.